ښځې ته خو موږ محتاج یو چای ضرورت دی ډوډۍ ضرورت دی کور ته لاړ شي نو ښځې ته موږ محتاج یو که نه هلکه هلکه محتاج یو که نه یا دا ډبه وی ولې بیا ولې ډبه وی چې ورته محتاج یې ډبې ولې ظلم نه کوو موږ ښځو سره رښتیا ووایه کو که نه کو که سهار وختي چې وځې نو کټ ته سخا په سخا پروت او بستره او بالښت او هغه چې کوم څادر پې د پاسه پروت دی د هغې نه منجوړیاں جوړئ او چې واپس کور ته لاړ شي ډوټۍ له راشي نو څنګه چلی بستره ښه مزېداره صفا تولۍ ښه صفا پرته او کټ هم درته ښه مزېدار پالنګ تیار پروت دا څوک کوي دا چې دې واده کړي نو بیبي او که د واده دې نه دی کړی یاره مخکې مور او خور چې دله ښه مزېداره سار راوړي ګرمه پراټه ورسره بیلی او ښه مزېدار جبر او باسي او برید په یو خوا بل خوا غوړی را غوړی لوښي هم دقسې ګنده ورته پرېږدې او چې بیا راشې چانکې لکه د شیشې درته صفا کړي پیالې درته انځلي پرچونې درته انځلي ټیک ویم که غلطه وی او جامې ورته وباسئ د هغې نه څخه بین روانې د خولو ډک بین ترې روانې غریبه دا نه وایي چې دا ولې هغې ښه مزېدار درته شرطي کي په صابون یې درته وینځي او بیا پې د لخي سري الماری کې درته اویزانده کړي دا څوک دا ښځې دا خویندې او دا میندې دا خدمت تله کوي ډوډۍ هم دله پخوي ښځې کباب وتړه شوی دی هم درته پخوي ښځې نن میلمانه راغلي دي هم درته کوي په هغه ګرمۍ کې لګیا ده ماشوم جاړي هغه ماشوم هم درته قلاری څپلی هم درته پالش کوي پټکي هم درته ایږدي او چې څوک ګیره خري دا جامد سامان هم تیار ورته ایښودي داسې ده که نه دا ښځې تابعدارې درته ولاړې دي نیکانې او صالحانې او چې کومه عالمه ښځی علم یې کړی وي خو د خدای د لارې نه خبرې بیا هغه درله بیا لوټه هم برابروي مانځله دې هم بیا پاسئ جانماز هم درکوي تسبیح هم لاس کې درکوي او که کتاب ته رجت شي نو کتاب هم درته راځي ماله مشکات راوله خو پېژني په منډه درته راوځغلی ماله چای پخه کا په منډه یې دله خو یو خبره درته کوم زمونږ یو مولوي صاحب دی د هغه وی ښځې عالمه ده ښځې د بناتو مدرسه کې استاد در مشکات شریف یې ښه او دوی ما کافیه خوله مشکات شریف غټ کتاب دی او کافیه لږ رکوټې کتاب دی ما ورته وی چای راله پخه کا وی شرمېږي هم نه د مشکات ښیم او ته کافیه ښې زه به دله پخوم که ته به یې راله پخې زه سینې یری یم وړه دوره ښیم او ته څلورمه درجه ښې نو زه به دله چای پخوم که ته به راله چای پخې یاره وی داسې حیران کړم چې اډو کلک مې ونه دې کې هم لږه ګزاره کوه ښه لږه ګزاره عالمه ښځه ښه ده عالمه ښځه یو سړي کړې وه هغه ته وی ګورې تا ښځو کوم خو شریعت مطابق ژوند به تېرو وی ټیک ده بلکل او که ته معلم یې زه معلم یم شریعت مطابق ژوند به تېرو وی بلکل خو وی شریعت کې ستا ټیک ده وعده ده وی شریعت کې ستا د مور او پلار خدمت په ما نشته شریعت کې به ما نه ځان له کور راکې شریعت کې ستا د خویندو د لیور خدمت په ما نشته بس زه به تا سره ځان له کوټه کې ما ته به ځان جدا کې سړی وی دا څه په مصیبت وړی دې سره څه وکړم عالم محترم سره څه وکړم زما د پلار خدمت به څوک کوي د مور به څوک کوي ماشومانو خویندو به څوک کوي وی نه تا ما سره واده وکړه شریعت مطابق ژوند به تېر کوو بس سړي هوښیار وی بلکل ټیک تا تاله به ځان له کور کړم زما د مور زما د خویندو زما د ماشومانو پلار خدمت په تا نشته مې کوه خو ګورې زه به هم د شریعت مطابق به ما ته ژوند تېروي یو نو شریعت کې ما له څلور ښځې جایز دي یو به بله کوم یو به بله کوم ولې زما د مور خدمت به وکړي ته عالم یې ته به درس و تدریس کې هغه به غیر عالمه وکړم مور او پلار خدمت به کوي یاره وی سره وخوړو دا شرط به ختم کړو او ښځې ته وایي چې دویمه ښځه در باندې کوم او دویمه ونه کوې ګورې دویمه چې چا کړې د شپې پاندرم پایئ نو بره ختي شي ونه لاندې پاندرم پایه به ناست نو ښځو سره ظلم زیاتې به نه کوئ ښه وعده وی انشاءالله ټولو انشاءالله یو وی انشاءالله تا ډېر بې خدمت وي که په کور ستا بچي قلاره
او چې عالم ای علم وکې په ښځو تفسیر ورته وښایه قرآن ورته وښایه دین ورته زده کړې کوم ماشوم چې د دیندار او عالم ښځې په غېږ کې لوی شو هغه نه به خدای شیخ الحدیث او شیخ القرآن جوړوي انشاءالله